that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو بورتن وي. دوستانو، که تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه اول او پر وخت در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته د خپل وطن ګل وطن چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم. نو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. دوستانو، هغه طریقه داسې ده چې څنګه کولی شو چې په خپل پروفایل کې چې هر چا په موږ پسې پوسټونه یا هم عکسونه ټیغ کړي وي نو هغه دې زموږ په پروفایل کې نه ښکاري. ټیګینګ به وي خو زموږ په پروفایل کې به نه ښکاري، یعنې داسې به وي چې هیڅ چا په موږ کوم ټیګینګ نه دی کړی. نو راځو دوستانو، طریقه شروع کوو. طریقه مه سکیپ کوئ، ویډیو مه سکیپ کوئ ترڅو په طریقه باندې ښه پوه شئ. لومړی به تاسو راشئ فیسبوک ته. نو چې فیسبوک ته کله راغلی، په دغه درې کرښو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو را به شئ خپل پروفایل به خلاص کړئ. کله مو چې خپل پروفایل خلاص کړ، ښکته به راشئ. نو کله چې تاسو ښکته راغلی، دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دغه اپشن به تاسو ته راواړوي. نو کله چې دغه اپشن تاسو ته راواړوي نو تاسو په فیسبوک کې به دغه اپشن همداسې آن وي. نو دغه اپشن به تاسو آف کړئ. کله چې دغه اپشن تاسو آف کړ نو تاسو به ورپسې ډن کلیک کړئ. شنه پټه ډن به تاسو کلیک کړئ. کله چې ډن تاسو کلیک کړ نو بالکل بس تاسو په پروفایل باندې ټیګینګ ورک شي. اوس ګوره زه یې آن کوم ترڅو تاسو ته ښه ښکاره شي. کله مو چې آن کړ نو اوس ګورم خپل پروفایل ریفریش کوم. کله چې ریفریش کړم نو هر څه به زما په پروفایل کې راغلی وي. اوس وګورئ، زه درته ښایم. نو بخیر آف دی، ډن پسې وهم او بالکل دغه دی. نو دغه زما پروفایل دی، وګورئ دغه امیر خان نوراني په نام هم یو نفر په ما پسې ټیګ کړی دی او بل یې هم کړی دی، صدام ارمان هم ټیګ کړی دی. نو دغه ټول ټیګینګ دی، وګورئ زما پوسټ هیڅ ښکاري نه. تاسو وګورئ. نو زه اوس ټیګینګ بندوم ترڅو تاسو ته پته ولګېږي. ډن وهم، وګورئ بالکل هر څه ختم او پای ته ورسېدل. نو ټول زما پوسټونه شول، تاسو وګورئ. نو دا وه د خپل پروفایل کې د ټیګینګ د پټولو طریقه. نو تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.